په دې دور کې او په دنیا کې دوه اهم چیلنجونه دي چې اکثر خلک پکې ناکام دي. دا دوه خبرې ستا د کامیابۍ راز دی، ستا د خوشحالۍ راز دی، ستا دنیا او د آخرت دپاره یوه لویه کامیابي ده. د ټول نه اهمه خبره په دنیا کې چې اکثره خلک پکې ناکام دي هغه ایمان دی. نن په دې زمانه کې تش په خوله مسلمانان ډیر دي، لیکن په حقیقت کې چې د مسلمانۍ کم کارونه دي هغه په اکثرو خلکو کې نشته الا ماشاء الله. الله تعالی سبحانه و تعالی په هغې باندې ښه پوهېږي چا کې ایمان شته یا چا کې نشته. لیکن زمون مقصد دا نه دی چا باندې د کفر یا د منافقت فتوا ولګو. زمون مقصد خپل ځان اصلاح ده چې مونږ خپل ایمان ته متوجه شو. نن مونږ یو نقصان دا دی چې یو خبره واورو، یو مسله واورو، نو مونږ هغې دپاره یو ځای ټارګټ کړی وي، یو ځای هم په نښه کړی وي چې هلکه دروغجن منافقت دا فلان کې یادوي، دا زما ګاونډي یادوي، زمونږ هغه مشر یادوي، هغه لیډر یادوي. نه خپل ځان اوتله په دې باندې چې زما د ایمان څه حیثیت دی او ما کې ایمان څومره موجود دی او څومره نشته. نو په دې دور کې لوی چیلنج هغه د خپل ایمان حفاظت کول دي. پخواني مشرانو به یو خبره کوله چې کله به هغوی ته صدمه ورسېدله، څه تاوان او تکلیف او مصیبت به ورته ورسېده، نو اخره کې به د زړه د درد نه یو خبره وکړه، وایي زه الله دې زموږ ایمان ته خیر کړي. دا نقصان وشو د شو، خو لویه سرمه ایمان دی هغه دې زموږ الله تعالی محفوظه کړي. دغې وجې نه به صحابه د خاتمې باره کې ډېر زیاته پریشانه وو. او حدیث کې انما الاعمال بالخواتیم، د اعمالو دارومدار په خاتمې باندې دی. ستا حج او ستا عمره او ستا زکات او ستا صدقات او ستا خیراتونه، جوماتونه جوړول او عامې صدقې ورکول او اسپتالونه جوړول، دا به الله عند الله مقبول وي او قبلیږي به چې کله ستا ایمان کامل وي او ته مؤمن مسلمان وي. ایمان نه پس دا فیدی دی. لیکن چې کله د ایمان نه وي او ته منافق یا الله مکه ایمان نه زایله شوي، نو بیا ډېر د نقصان خبره ده. نو خپل ایمان حفاظت کول او هغه شیا پیژندل چې ایمان ورسره خرابېږي او هغه پیژندل چې کم سره ایمان مضبوطېږي. دغې وجې نه نبي مهربان صلی الله علیه وسلم به دا خبره بار بار کوله، بلکې دا دعا به یې کوله، اللهم اجعل سریرتي خیرا من علانیتي واجعل علانیتي صالحه. یا الله زما پټه چې کوم زندگی د او ژوند دی د ښکارا زندگی او ژوند نه ډېر ښه وګرځي. ځکه نن مونږه په ظاهره کې ډېر ښه سپین لباس حاجیان او متقیان یو، لیکن په باطن کې منافقت کوو، په باطن کې نور مسلمانانو سره زیاتې کوو، دوکه کوو. خپل چې کوم رشته ده زما وستا، کم زما وستا تجارت دی یا نوکري ده، هغې کې مو ته ډېر ظلم کوو. نو د دې خیال ساتل پکار دي. او نبی اسلام به د خاتمې باره کې او د ایمان باره کې دا دعا ډېره کوله. الله نه به غوښتل اللهم یا مقلب القلوب، ای ربا، ای هغه ربا چې زړونه اړې را اړې، اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینک. او بل حدیث کې راځي اللهم یا مصرف القلوب، اړول را اړوله، صرف او قل تقریبا دواړه په نږدې معناګانو راځي. نبی اسلام ایمان کې نقصان نه و، لیکن امت ته یو سبق زکاوه چې د خپل ایمانونو حفاظت وکړي او خیال وساتئ. دویمه خبره چې ما تا پکې ناکام یو هغه د خپل اولاد تربیت دی. دلته د اولاد د تربیت حواله سره یو مختصر خبره درته کومه. د ټول اهمه خبره دا ده چې کله ستا بچی ماشوم وي، نو هغه ستا په خبره باندې ډېر کم پوهېږي، ستا خبره هغه ډېره کم اوري، لیکن ستا کردار او ستا عمل هغه کاپي کوي، هغه نقل کوي خپل دماغو ته او هغه شان عادتونه کوي چې کم ته کوي. تا به کتلي او زمونږ په مشاهده کې هم ده چې یو سړی دی او کور ته هغه راغی او هغه فورا جالماز راواخیسته، په مانځه ودرېده، قرآن راواخیست، تلاوت یې شروع کړه، ذکر اذکار کوي. نو که د بچی 2 کلن او 3 کلن ولې نه دی، 15 کلن ولې نه دی، نو هغه هم ځي او جانماز ولې په مانځه ودرېږي. هغه به بدن به لباس نه وي، پرتوک به هم نه یې چولی، لیکن کوشش به دا کوي چې پلار څه کوي هغه شان وکړي، چې پلار سبق ته کیني او قرآن ته کیني، هغه هم هغه شان قرآن رلی او په هغې باندې بلاس دی او هغه به زده کولو کوشش کوي. او هغه د پلار چې کوم سټایل دی، پلار چې کوم کردار دلته ښکاره که، هغه د پاره یو ښه ماډل او ښه نمونه ده، دا بس هغه کوي، دته پته لګېږي چې بس دا ښه کار دی ځکه زما پلار یې کوي. نو که چېرته ته نیک یو دغه شان دې کول نو ډېره بهتره ده. ستا بچی به ستا نه ښه زده کړه وکړي. او که الله مکه ته کور ته راشي او ریموټ راوالي او ټي وي ولګي او موبایل راوالي، فیسبوک او غانه بجانه پکې ګوري، نو ستا بچی به ستا نه موبایل بیا اخلي، ستا بچی به ستا نه ریموټ اخلي او هغه به هم هغه کوي چې کم ته کوي. نو خپل اخلاق برابر کوي، خپل اعمال برابر کوي. دغه شان چې ته کله کور ته راشي او وایي السلام علیکم ورحمت الله، خو په مینه محبت باندې د کور افرادو سره ملاو شي، نو بچی هم دقه زده کوي. او که الله مکه ته کور ته راشي او وران ریډو درنه جوړ وي
او چغې شروع کی او بد اخلاقی شروع کی کنځلې شروع کی په معمولی شیونو چې دې کې مالګه نشته او دا نن دا خراب شی پخ شوی دی او روټي سوځېدلې ده نو هغه بد اخلاقی او هغه کنځلې ستا بچي مستانه زده کوي نو دغه وجه نه علماء په دې باندې کتابونه لیکلي دي امام غزالی کتاب لیکلی یا ایها الولد دغه شان نور علماء هم کتابونه لیکلي دي په هغې کې معتاده د خپلو بچو د تربیت هغه اصول ښودلي دي زه په اخره کې یو خبره د دې ټولو کتابونو خلاصه تاسو ته بیانوم 3 عادتونه د خپلو بچو په حق ځان کې راولي اول خو خپل شخصیت دغه دپاره یو ښه ماډل جوړ کړه خپله ښایسته درون پاسېږه او درون کښېنه ښایسته خبرې کوه ښایسته اعمال کوه که ستا یو ځای کې یو موبایل ته یا یو ټي وي د ضرورت هم وي ځان ته نه وساته د خپلو بچو د ښه مستقبل دپاره د خپلو بچو د ښه تربیت دپاره دا ستا بچي علما لیکي دا ستا دپاره یو اشتهار دی دا اشتهار خم کېدی شي او بدم کېدی شي دا ستا نه زده کړه کوي دا سبا یو بازار کې دی دا سبا یو غم او ښادۍ کې دی دا سبا یو جومات کې دی نو چې تا ورته څه ښودلي او ستا نه څه زده کړي ستا کردار او ستا ماډل هغه کاپي کړي نو که په بازار کې ښه ګرځي ښایسته طریقې سره اخیستل خرڅول کوي یا یو غم او ښادي ده او هغه په درون او درنې خبرې کوي ښایسته طریقې سره په ښه تربیت سره هغه ناست دی هر څوک چې دا فلان کې څوک دی د چا بچی دی او بیا اخره کې یو خبره کوي وي په تام دې برکت شي ستا په پلار او په نیکم دې برکت شي ماشاءالله بارک الله دعا هم درته وکړي ګوره ستا بچی دی او ستا فایده ده لیکن بل پې خوشحاله شو بل تا دپاره دعا وکړه او دا بچی او ستا دا ښه تربیت او ښه محنت یو رنګ راوړه او دعاګانې او ښه صفتونه یې ځان ته راښ کړه څومره ښه خبره ده او که الله مکه دا ستا بچی ستا د شخصیت نه غلط عکس والي غلط اخلاق کاپی کی او نقل کی او بازار کې او جماعت کې او غم او خادۍ کې هغه بکواس کوي منډې ترړې وهي جنګونه کوي شیطانت کوي نو هر څوک دا څوک دی مروي پتام لعنت او ستا په مور او پلار نو څومره بده خبره شوه دی بچي تم بدنام کړي ستا خاندان هم بدنام کړه او تا ته بد صفات په یو مجلس کې ادا کړی شو ستا د وجه نه دا یاد ساته دا ستا بچی ملامت نه دی نو ټول اهمه خبره د بچی په کردار او تربیت کې هغه دا ستا ځان دی دا ستا کارکردګي ده ته ورته ښه ماډل ته ورته یو ښه نمونه نو اوله خبره ځان ښه ماډل جوړ کړه دویم دعاګانې کوه خپلو بچو ته نن ګوره مونږ په دې کې ډېر پاتې یو مونځ کې دعا نه کوو دا غټ نقصان کوو خصوصي اوقاتو کې د بچو دپاره خصوصي دعاګانې کوئ قرآن کې هم رب العالمین فرمایي ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین ومن ذریتی د ابراهیم علیه السلام په دعا کې راځي عرب عالم یو کتاب لیکلی د تربیت په باره کې یو واقع لیکلی ده وایي ما ته یو کس راغی او د حج موقع وه چې یا شیخ زما بچی دی ډېر نااهله دی ډېر بد اخلاقه دی ما سره او مور سره او کور کې ټول تنګ کړي دي وی هغه راته یو خبره وکړه چې تا ورته کله دعا کړې ده وی زه خاموشه شوم ما سره جواب نه نو دویمه خبره هغه دا وکړه چې ته خپلو بچو د دعا کول شروع کړه وی یقین وکړه طواف کې ګرځېدمه او الله نه مې دعا وغوښتله ته په خدای تعالی یقین وکړه چې لږ څه ټایم پس ما د هغې هغه اثارات مونده کړل چې کور ته لاړم حالات بالکل بدل شي هغه بچی هم بالکل په سیده لار بشم شوی و نو اهمه خبره دلته دا ده چې خپلو بچو ته دعا کوله او بار بار دعا کوله او درېیمه خبره خپل بچي دموئ ځکه بعض اوقاتو کې د بدنظرۍ د وجې نه بچیان بد اخلاقي کوي د بدنظرو د وجې نه بچیان بیماران شي او یو حدیث کې راځي یو ځل نبي علیه السلام پریشانه و خفه و جبریل علیه السلام راغی تپوس کې چې ای د الله رسوله ولې پریشانه یې وایي تا ته پته نشته زما دوه ګلانه حسن او حسین دواړه بیماران دي پراته دي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم د هغې وجې نه پریشانه و جبریل علیه السلام ورته عرض وکړه چې ای د الله رسوله دوی باندې هغه دعا ووایه کومه دعا به چې ستا نیکه ابراهیم علیه السلام په خپلو بچو اسماعیل او اسحاق باندې ویله اعیذکما بکلمات الله التامه من شر کل شیطان وهامه ومن شر کل عین لامه مختلف الفاظ په مختلفو روایاتو کې منقول دي مونږ کوشش دا کوو چې دې الفاظ هم تاسو ته په دې سکرین باندې راولو دې سکرین باندې الفاظ دي دا وګورئ اعیذکما بکلمات الله التامه من شر کل شیطان وهامه ومن شر کل عین لامه نو شیطان نه به محفوظ شي او د بد نظرۍ نه به محفوظ شي دا بد نظر د ماشوم هلاکۍ بربادۍ صحیح حدیث کې راځي دا بد نظري انسان قبر ته رسوي او اوښ کټوۍ ته رسوي نو درې اهمې خبرې مې درته وکړي یو خپل ځان ښه ماډل جوړ کړه دویم دعاګانې کوه او دریم کله کله دموه انشاءالله ستا بچي به نیکان وي الله تعالی دې زموږ د ایمان حفاظت هم وکړي او الله دې زموږ د بچو حفاظت هم